د جګړې ډګرو هر چا له هرې خوا ډزې کولې تر څو یو بل ښکار کړي. ما هم غوښتل چې یو څه وکړم. ما ولیدل چې یو سرتیری په موږ ډزې کوي. ما هم د ځان لپاره ښکار پیدا کړ او هغه سرتیری مې په زړه باندې وویشته. سرتیری د ډز سره سم پر ځمکه ولوېدو. د ژوند وروستۍ ساه یې اخیستله. پر ځمکه لکه د بې اوبو مای داسې بې واره ټوپونه وهل. زه هلته ناست وم، د هغې مرګ ته په تمه وم تر څو مرګ یې په خپلو سترګو وګورم. هغه د پورته کېدو هڅه کوله مګر هغه نشو کولی چې پاڅېږي. ټول ځان یې په وینو لیټ پیټ و. ما هغه ولیدل چې هغه وروستی ساه اخلي. زه هم د یو بریالی ښکار کوونکي په څېر د هغې څنګ ته ورغلم او د هغې په سر ودرېدلم. د هغې ساه ختلې وه او مړ و، حرکت یې نه کوو. ما غوښتل د هغې ټوپک د یوې سپینو زرو ګوتمۍ سره چې د هغې په لاس کې وه راواخلم. ما ټوپک پورته کړ. په دې وخت کې د هغې موبایل ته زنګ راغلو. ما د هغې زنګ ځواب کړ خو یوه خبره مې هم ونه کړه. ښځې یو چا ته وویل راځه زما لورې، خپله دې پلار ته ووایه. یو کوچنی نجلۍ شاید 10 یا 12 کلنه خبرې وکړې. سلام پلار جانه، چیرته یې؟ نو ته ولې نه راځې؟ موږ د 3 ورځو راهیسې وږي یو. هغه دوکاندار هم موږ ته پور نه راکوي. هغه وایي مخکینی پور لومړی راوړئ بیا به نور پور درکړم. پلاره ته کله راځې او کله معاش اخلې؟ زما وریجو او وچې ډوډۍ ته ډېر زیات زړه کېږي. د خدای لپاره پلار جانه زر بیرته راشه، تاسې مې ډېر زیات یادېږي. پلاره ته ولې خبرې نه کوې؟ په دې وخت کې زړه مې ودرېد. ټلیفون مې بند کړ. بې ګناه او معصومه نجلۍ نه پوهېدله چې دا د هغې پلار نه بلکې د هغه د پلار قاتل دی. هغه نه پوهېدله چې د هغې پلار به بیا هېڅکله معاش ترلاسه نه کړي. هغه نه پوهېدله چې پلار یې مړ دی او بیرته به هېڅکله هم راستون نه شي. ما هغه ځوان ته وکتل خپله او د هغې وسله مې د هغې د سر لاندې کېښوده. د لومړي ځل لپاره زما زړه د خپل ځان څخه له کرکې نه ډک شو. له خپل ځان څخه مې کرکه وکړه. د لومړي ځل لپاره زه سرټیټې او شرمنده شلم. کله چې زما خپله لور په یاد شوه، ما هغې د دې سرتیري له لور سره مې پرتله کړه او ومې ویل که چیرې نن د دې نجلۍ پر ځای زما لور سره داسې شوی وای نو بیا ما دا هر څه وکړل. نن ما یو نجلۍ بې پلاره کړه. لعنت دې وي په دې جنګ. له هغې ورځې وروسته ما هېڅکله هم وسله په لاس وانخیستله. هېڅکله مې انسان ونه وژه. هیله کوم نور جنګ او ورور وژنې ته نه ووایاست او راځئ چې یو ښکلی او سمسور افغانستان په لور قدم پورته کړو.